ابراهیم علیه السلام هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام د غیږې ماشوم په مکه کې پرېښود او واپس تلاړ شام ته. نو بیا به هر کال ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام ملاقات لراتو. تماشه به کوله چې یاره بچی مې پرېښی د بیبي سره چې په څه حالت کې وي. نو هر کال به د اسماعیل علیه السلام ملاقات لراتو. یو ځل فرشتو د الله جل جلاله په دربار کې درخواست وکړو، وی الله دا ابراهیم کې په دې خپل زوی ډېر مین دی، دا ابراهیم په دې خپل زوی ډېر مین دی، په دې سپینه ږیره باندې هر کال د هغې شان د راځي مکې ته دغه ملاقات لره. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایل وی ای فرشتو دا ابراهیم چې څومره په دې خپل زوی باندې مین دی که نه د دې نه زیات په ما باندې مین دی. ابراهیم علیه السلام چې څومره په دې خپل بچی اسماعیل علیه السلام مین دی د دې نه زیات دی په ما باندې مین دی. اوی تاسو ورته ګورئ. چې یو کال ابراهیم علیه السلام راغی د اسماعیل علیه السلام ملاقات له. نو اتمه ذوالحجې په شپه باندې خوب ولیدو. د اتمې ذوالحجې په شپه باندې خوب ولیدو. د شپې ورته الله تبارک وتعالی په خوب کې وایي ابراهیم پاسه زوی دې حلال کا. ابراهیم علیه السلام مطلب دا چې الله تبارک وتعالی زما نه قرباني غواړي. نو چې سهار پاسې د اوښانې حلال کړه د الله په نوم باندې. نو چې شپې له اوده شو نو په نهمه ذوالحجې بیا خوب ولیدو چې په خوب کې ورته ویل کېږي ابراهیم دا اسماعیل حلال کا قرباني وکړه. ابراهیم علیه السلام بیا چې سهار پاسې د اوښانې حلال کړه کېدای شي الله زما نه نوره قرباني غواړي. نو د لوی اختر په شپه باندې بیا خوب ولیدو. په خوب کې ورته ویلی شي ابراهیم زه درته وایم چې اسماعیل حلال کا ته اوښان حلالوې، زه درنه د اسماعیل قرباني غواړم، زوی دې حلال کا. چې سحر شو د لوی اختر دا ورځ 10مه ذوالحجه وه. چې سحر شو ابراهیم علیه السلام پوه شو چې الله تبارک وتعالی زما د بچي قرباني غواړي. نو سحر خپلې بیبي ته وی هاجري بیبي ته وی هاجري دا اسماعیل سنبال کا مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې ځو. اسماعیل سنبال کا مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې روان یو. ځکه ابراهیم علیه السلام ته خبره ځکه ښکاره نه کړه چې دا زنانه ده او بچی دی نو مور چېرته برداشت کوي زوی حلالولو له ورکړي. نو خبره ورته ښکاره نه کړه خو مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې ځو د اسماعیل سنبال کا. نو هاجري بیبي اسماعیل علیه السلام سنبال کو لکه څنګه چې دا ماشومان د پلار سره چېرته ځي نو مور ورله مخ خلاصو کې نوي کپړې ورته ور واچوي سنبالي کې سر وله منګس کې وایي د پلار سره یې ځي. نو هاجري بیبي اسماعیل علیه السلام سنبال کو تیاری کو. ابراهیم علیه السلام دلته پټ په ترخ کې رسۍ پړې راواغسته او ځان سره یو پټه چاړه راواغستله. چاړه راواغسته او اسماعیل علیه السلام د ځان سره روان کو د کور ووتل. اوس د اسمان نه فرشتې تماشه کوي الله دا د ابراهیم په څه قسمه امتحان کې ور واچو. فرشتې حیران دي چې الله تبارک وتعالی په ابراهیم علیه السلام څه قسمه امتحان کول غواړي. دلته شیطان سره فکر پیدا شو کو چېرته ابراهیم علیه السلام په دې امتحان کې کامیاب شو نو زما خو به ډېره غټه رسوایي وشي. شیطان خپل کار شروع کو. روایتو کې راځي وایي د بوډۍ ښځې په شکل باندې هاجري بیبي له راغی. وی هاجري تا ته پته ده چې ابراهیم اسماعیل چېرته بوستو؟ هاجره بیبي ورته وایي او ما ته پته ده د چاخواله په میلمستیا باندې ځي. بوډۍ ورته وایي شیطان چې د بوډۍ ښځې په شکل کې راغلی وی نه د چاخواله په میلمستیا باندې نه ځي حلالولو لی بوستو. هاجره بیبي ورته وایي تباه شي برباد شي پلاران چېرته بچي حلالوي دا ته څه وایي؟ نو دا ابلیس ورته وایي چې د بوډۍ ښځې په شکل کې دی. وایي نه که نه الله ورته حکم کړی ځکه یې حلالوي. نو هاجره بیبي ورته څه وایي؟ وایي کو الله ورته حکم کړی د اسماعیل مرۍ پرېږده د هاجرې مرۍ ورته هم حاضره ده. چې الله ورته حکم کړی د اسماعیل قرباني خو پرېږده هاجره دې هم قرباني کړي دا ورته هم تیاره ده. اوس دغلته کې شیطان ناکامه شو. ابراهیم علیه السلام د مینا په طرف باندې روان دی. اوس دلته کې د وړوکي په شکل کې راغی اسماعیل علیه السلام لره. وایي اسماعیله چېرته ځې؟ د پلار سره مې روان یم چاله میلمستیا له ځو. میلمستیا له نه ځئ پلار دې حلالوي. اسماعیل علیه السلام ورته وایي بدبخته زامن چې حلال کړي دي چې ما به زما پلار حلال کړي. نو شیطان ورته وایي نه که نه الله ورته حکم کړی ځکه دې حلالوي. اسماعیل علیه السلام وړوکی دی هغه ورله جواب ورکوي وایي چې د الله ورته حکم دی نو د اسماعیل مرۍ ورته حاضر ده. شیطان دغلته هم ناکامه شو. د ابراهیم علیه السلام له راغی د غټ سړي په شکل باندې او ابراهیم علیه السلام ته وایي ابراهیمه ما خو وایي چې ته هوښیار سړی یې، ته خو ډېر کم عقل سړی وختې په خوبونو باندې چا زامن حلال کړي دي چې تا خوب ولید او اسماعیل خپل بچی د حلالۍ نه روان کړی دی.
خدا خبره یاد وساتئ د پیغمبر خوب دا وحی د پیغمبر خوب سي دا وحی نو شیطان ورته وی ته ما وی چې ته خيار سره ته ډېر قمقل سره وختي په خوبونو چا ځامن حلال کړی دي ابراهيم عليه السلام پوه شو چې او دا خو هغه لعین دی چې کم زمونږ نیکه آدم علیه السلام ته دوکه ورکړې وه دا خو هغه لعین دی نو ابراهيم عليه السلام دا سکاڼي راواغستل او دی پې وویشته دی پې څه کو وویشته اووه کاڼو باندې وویشته د مینا په مقام کې چې لږ مخې لاړو بیا دی راغی بیا په ابراهيم عليه السلام ګزارونه وکړو بیا چې لږ مخې لاړو بیا دی راغی بیا په ابراهيم عليه السلام د کاڼو څه وکړو ګزارونه وکړو حاجیان چې حج له لاړ شي که نه شیطانان په کاڼو ولو څه ولو شیطانان په کاڼو 3 شیطانان دي دا هغه 3 ځایونه دي چې کوم ځای کې ابراهيم عليه السلام شیطان په کاڼو ویشته و الله تبارک وتعالى ته د ابراهيم عليه السلام هغه ادا خو خشوي ده تر قیامت پورې چې دغه ورځ راشي الله تبارک وتعالى هغه یادګار ځان ته تازه کوي هغه ورځ چې راشي الله تبارک وتعالى هغه یادګار ځان ته د ابراهيم عليه السلام تازه کوي نو حاجیان لاړ شي او شیطانان په کاڼو ولي په دغه ورځ باندې د شیطان رسوایی کیږي چې مینا ته ورسېدل کنه نو ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام ته وفرمایل یا بنیه انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچوړیا ما خوب لیدل دي چې زه تا علالو ما ته ستا د قربانۍ حکم شوی دی نو فانظر ماذا ترى ستا پکې څه رایې دی ما ته خو دا وحی شوی ده ما ته خو دا حکم شوی دی چې زه تا حلال کړم نو ستا رایې څه ده نو اسماعیل علیه السلام ته یا ابت افعل ماذا تأمر ای پلاره هغه وکړه چې څه درته حکم شوی دی د الله د طرف نه چې درته څه حکم شوی دی هغه وکړه روایتو کې راځي پلار زوی په میدان کې ولاړ دي الله سړی چې دغه طرفونو ته لاړ شي که نه هلته کې د دغه مینا مقام سره داسې په غونډۍ کې یو مینار غونته وړوکی ځای رخ کړی دی وایي دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام راپرځولی و د قربانۍ دپاره دا هم داسې یو وړوکی ګمبد غونته رخ شوی دی نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په میدان کې ولاړ دي ابراهیم علیه السلام رسۍ راواغسته او چاړۍ راواغسته نو اسماعیل علیه السلام ورته څه وایي بابا چې علالۍ مې که نه نو خپې لاس راته وتړه مضبوط هسې نه چې زه چېرته خپې لاس وخمه او تا ته تکلیف در ونه رسومه هسې نه چې ته قرباني سمه ونه کې او پلاره ما چې علالۍ نو ما پړ مخ سملوه ځکه هسې نه چې ته ما ته داسې ګورې ستونې ستاغ مې سملی ته زما سترګو ته ګورې زه ستا سترګو ته ګورم او ته رستې را باندې راشي چېرته چاړه ونه چلی ما پړ مخې سملوه چې زما سترګې نه ویني زما مخ نه ویني چې چاړه ازاده وچلې چې الله در نه رضا شي نو ما ستونې ستاغ مه سملوه هسې نه چې ما تا یو بل ته په سترګو کې ګورو او ستا را باندې ته راسه راځي او ته چاړه نشي چلولی الله ډېر عجیبه امتحان دی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ځمکې ته راتاو کو فتله للجبین په تندي باندې راتاو کو او چې کله راتاو کو خپې لاس یې ورته وتړل او ابراهیم علیه السلام چاړه تېره کړه او د اسماعیل علیه السلام په مرۍ یا په سوټې کې ښودله چړې له چې زور ورکوي چړه چلوي خو الله تبارک وتعالی چړې ته وحي وکړه ای چړې نو د اسماعیل د یو ویښته ځای کو زما ذمهواره دی ابراهیم علیه السلام چړې له زور ورکوي چړه کار نه کوي الله ابراهیم علیه السلام خفه شو پریشانه شو چې زما نه خو د الله حکم پاتې کېږي چړه خو غوڅول نه کوي خو چړې په زبان حال سره وویل ابراهیمه ته چې کافرانو ورته نمرود ورته وغورځولې که نه ته چې نمرود ورته وغورځولې الله ورته یو ځل ویلي وو چې په ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه ور په تا باندې ګلې ګلزار شو الله ما ته 100 ځله حکم وکړو چې د اسماعیل یو ویښته ځای نه کړي زه به یې څنګه ځایه کړم ورته یو ځل حکم شو چې په ابراهیم یخ شه هغه یخ وګرځېدو ما ته 100 ځله حکم وشو چې د اسماعیل ویښته غوڅ نه کړي زه څنګه د اسماعیل ویښته غوڅ کړم الله ابراهیم علیه السلام وایي دا چاړه راواغسته که نه هغې غوڅول نه کول که نه د دې دا تېری شو که د اسماعیل علیه السلام په دې سټ باندې داسې کېښوده او د خپل بدن دا زور پې ور واچو چې دا به داسې ورننوځي او چغه یې کړه ورسره چې څنګه یې چغه کړه د شانه اواز راغی وی الله اکبر الله اکبر اسماعیل علیه السلام چې پاڅېدو او داسې شاته یې وکتل جبریل علیه السلام ولاړ دی او ګډ ورسره دی نو اسماعیل علیه السلام وویل وی لا اله الا الله ابراهیم علیه السلام چې وکتل وی الله اکبر الله د اسمان نه اواز وکړو وی ولله الحمد دا تکبیرات التشریق دا د جبرئیل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام او د الله جل جلاله د قول مجموعه ده چې کله اخترونه راشي موږ د تکبیرات وایو کنه ابراهیم علیه السلام د الله په نوم باندې خپل زوی قرباني کو او الله د اسمانونو نه ګډ راولېږه او د هغې ګډ قرباني وشوله
او اسماعیل علیه السلام پاتې شو. هغه ادا د ابراهیم علیه السلام الله ته خوښ شوی ده چې کلم د لوی اختر ورځ راشي کنه نو ټول مسلمانان قرباني کوي او ځان ته د ابراهیم علیه السلام هغه یاد الله تبارک وتعالی تازه کوي.